زما ډېرو غیرتیانو عزت ورته مشرانو کشرانو ورونو خویندو بچو مشران خو به زما ښه زمانه اوس ډېر لږ تاسو کې پاتې خو صرف دغه یاد لرئ چې دا په کومه لار روان دي دا د وراثت لار ده د باچا خان بابا او د رهبر زه خو په کټ نشم دروتلی خو دا مې در باندې یقین دی چې سبا نابله ورځ به که نارینه یې که زنانه یې که لوی یې که واړه یې ټول به روځئ او مخکې د باچا خان بابا لاټین به یاد لرئ که د پښتو او د پښتنې خاورې دا جنګ چې دی که دا ګټل غواړئ نو د دې واحده لار دا ده چې لاټین کامیاب کړي د لاټین نه علاوه د څوک داسې نه نومه چې هغه د دې خاورې جنګ په هغې طریقو کې په کومه طریقه چې دې پارټۍ نن تسلسل ته وګورئ د کوم ځای نه څلورمې پېړۍ ته راغلو موږ څلورمه پېړۍ کې دی او دا د خدای کرم چې په دې ټولو باندې نظر واچوئ نو یو وخت یا بل وخت غلا او د ظلم او د زیاتي الزامات لګېدلي دي زموږ سر د فخر نه ځکه اوچت دی چې ولې با د پښتون سترګې چاته ټوټې کړي نه دي نه د ورله خدای راواز ورکوي چې ته نور سترګې د چاته ټوټې کړي که د چا په پلار کې ایماني کرپشن دی راباندې ثابت کړي نو خو خوله نه شي پرانېزم بس د الیکشن ورځې دي دی چې تلخی نه را پیدا کړو خو ډېر څه برداشت کړي دي دا لاره هم نه ده پرېږدي زما ډېر ښه ملګري اوس ما سره دي شته د هغوی په بچو مې دا اعتماد دی چې هغوی به راپاڅي او هغوی به د خپلو پلارانو پښتو ګټي که خیر ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني